دا د لمپ سکن بیماری تقریبا منګ چې وکتل دا داسې بیماری د تاسو به کتلی چې د څاروي بدن مکمل دا سرمنه غوټې غوټې شي، بیا چې حلال شي لاندې غوښې ته هغه غوټې ننوتلي، غوښه هم ټوله دانه شي. او نقصاني دا ده چې هغه غوښه زهریله شي، حیواناتو کې د یو نه بل تم لګي، او بله دا ده چې غوښې خرابه شوه. نو په اتفاق د علماو ځکه حدیث کې راځي چې هغه مریضه چې ښکاره مرض لري نو دا مرض ډېر ښکاره دی، په دې باندې قرباني نه کېږي، د دې نه ځان وساتئ. د آخري خبره کوو یا که څه پاتې شو بله هفته کې به ووایو، دا ډېره ضروري ده. هغه دا ده چې کم عیبونه یې په څاروي کې قرباني پې نه کېږي. عیبونه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عیبونو دپاره موږ او تاسو ته څلور عیبونه فرمایلي دي. دا څلور داسې عیبونه دي چې دا هر چا ته معلوم دي، د دې نه ځان وساتئ. اول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي العوراء بین عورها، ښکارا ړنده چې په سترګو باندې کوږوالی، په سترګو کې چې د زرې عمره نقصان و، دانه وه، کوږوالی و، کږه وه، ړنده وه، په دې قرباني نه کېږي. دویم هغه مریضه چې ښکاره ناجوړه ده، یو مرض دی پې ډېره زیاته ټوخیږي، دا مرض نقصاني دی. یا داسې مرض دی چې هغه مرض ښکاره دی، دې باندې قرباني نه کېږي. ښکاره ګوډه بعضې خلک وایي چې عیدګاه پورې تلی شي، نه، چې خپتې ګوډوالی وي او شاته نه ورته ته وګورې او خپې معلومیږي چې ګوډه ده، ورانې اوچتئ، په دې قرباني نه کېږي. او څلورم هغه خواره او ټپه کمزورې چې غوښه پکې نشته، پوستکی په هډوکې پورې نښتی دی، نو په دې باندې قرباني نه کېږي. بل عزتمندو اوس وخت کې دا کومه بیماري چې ده په څاروو کې چې دې ته لمپ سکن وایي، دا یو بیماري ده. لمپ سکن خارخ بیماری ده، خارخ هم نه دی، دانې دي. یا کانګو وایرس، دا هم یو بیماری ده په ځناورو کې لګي. دا د لمپ سکن بیماری تقریبا موږ چې وکتل دا داسې بیماری ده تاسو به کتلي چې د څاروي بدن مکمل دا سرمنه غوټې غوټې شي، بیا چې حلال شي لاندې غوښې ته هغه غوټې ننوتلي، غوښه هم ټوله دانه شي. او نقصاني دا ده چې هغه غوښه زهریله شي، حیواناتو کې د یو نه بل تم لګي، او بله دا ده چې غوښې خرابه شوه. نو په اتفاق د علماو ځکه حدیث کې راځي چې هغه مریضه چې ښکاره مرض لري نو دا مرض ډېر ښکاره دی، په دې باندې قرباني نه کېږي، د دې نه ځان وساتئ. او حکومت هم پابندي پې لګولې ده، ځکه چې په غوښه کې فایده خو لا پرېږده، الټه نقصان دی، او ډېر زیات څاروي هم د هغې نه مړه شو. نو دا بیماری د دانو لمپ سکن یا کانګو وایرس یا بله بیماری دا چې په څاروي کې راله نو قرباني پې نه کېږي. اوس وختي یو ملګري میسج کړی صدر صاحب دلته ناست هم دی، ما ته ښکاري، هغه ویل موږ څاروي راوستي و، دوه ګډان خپل منځ کې بېګا په جنګ شوي وو، نو دا یو ښکر غورځېدلی دی. دا ښکر چې وغورځېده په دې قرباني کېږي، ځکه دا یو نوک دی. نوک په حدیثو کې داسې راځي ان نستشرف العین والاذن، دوه شیزونه به مکمل ګوري، سترګه او غوږ. غوږ کې چې دی سوری نامنظور، ډېرو رمو والا غوږونه د ګډانو د چیلیو سوري کړي دي، د نښې دپاره قرباني پې نه کېږي. د بره نه یې کټ کړی دی هم نامنظور، لاندې کټ دی هم نامنظور، سیټ ته کټ دی هم نامنظور، غوښه تې پرې شوې ده هم نامنظور. یعنې په غوږ او سترګه کې به مکمل کتل کې، چاڼبین به کې، او پاتې شه ښکر کټ شوی دی، خیر دی، که ښکر بره دی، نوک دی وغورځېده. د څاروي د غوښې نه لاندې لکۍ کوم چې هغه ویښته دي
غوښه بیله د اډوکي باندې لکۍ ختمیږي، د دې نه لاندې دا لکۍ کټ و خیر دی، د دې قرباني کیږي. یو ښکرې شته یو نشته قرباني پې کیږي، ښکرې یو بل کې ننوتي دي قرباني پې کیږي، ښکرې مات ته قرباني پې کیږي. هغه څاروی چې غوږونه پیدایشي واړه دي، واړه بعضې حیوانات داسې پیدا شي چې غوږونه واړه دي، په هغې هم قرباني کیږي. خو که بلکل غوږونه نه و بیا پې قرباني نه کیږي. او یا رستو چا کټ کړي سورک شوي هغې ته خرقه شرقه دا ویلی کیږي. بره نشلیدلی بعضې خلک پکې وایي چې د غوږ څلورمه حصه کټ و قرباني پې نه کیږي، او چې څلورمې نه لږه کټ و قرباني کیږي، دا غلطه خبره ده. حدیث کې راځي ان نستشرف العین والاذن، غوږ او سترګه به مکمله ګورو. نو په دې کې سورې لږ کټ معمولی یا ډېر بره لاندې لږه حصه دا نامنظوره ده. وګرځه ځکه الله سره سودا ده، د دې په یو یو ویښته تا ته نیکي میلاویږي. نو داسې نامنظوره شی ماله صرف په نومي پیدا کول مه کوه. بازار کې به دا څاروي ارزانه چې څارو والا ته ودرېږي او تپوس ته وکړي چې غاښې شته، چې چا درته ویلې راشه په خپله یې وګوره د ده غاښونه نشته، او چې کوم سوداګر ویلې چې او شته دی نو بیا یې وګوره، ځکه د هغه په شته دی باندې اعتماد نشته، د هغه په قسم هم اعتماد نشته، ځکه خلک څه کارونه نه کوي. موږ په چا بدګماني نه کوو، خو دا خپل ځان یادو. زموږ دا معاشره دومره ظلمونه کوي، په دې څاروو کې هغه دوکې کوي، هغه ناروا کارونه کوي چې د انسان عقل حیران شي چې دا دوکه زده کړې چېرته ده. نو عزتمندو دا عیبونه دي چې د دې نه ځان وساتو. ښکاره ناجوړه نه بس صفا څاروی ښکلې دوه غاښې. بیا په ګډانو کې یو خبره بله یاد وساتئ چې په ګډانو کې یو کلن جایز دی، یو کلن چې تا ته پته یا تا ته معلوماتي چې ګډ د یو کال دی، نو دا نبی علیہ السلام د امت ته ویلی دی صرف په ګډانو کې د یو کال والا هغې ته جزعه وی، په جزعه باندې هم قرباني د امت جایز ده. نور په چیلو کې یو کلن باندې نه کیږي. چیلې او چیلې به دوه غاښۍ، اوښان کله دوه غاښي شي چې کله د هغوی 15 کاله پوره شي. په غواګانو کې، په میخو کې، سنډاګانو کې، په دې ټولو کې دوه غاښي، او په ګډانو کې صرف یو کلن ګډه دا جایز دی، خو په چیلو کې نه دی جایز.